بسم الله الرحمن الرحیم. ولو یو بخښونکی څښتن تلفنامه او دوستانو راځو نن ورځ د سټرس په برخه کې د پرابلم او د مثالونو حل ته. لومړی مثال دی 1:33. په دې مثال کې ویلي دي وایي که چیرې د A په ایریا کې یو کراس سیکشنل وجود لري، یو عرضي مقطع وجود لري چې د عرضي مقطع د P د اکشیل لود په اساس باندې رامنځته شوي اوسیږي. تاسو وایي د دې اوریج نارمل او اوریج شیر سټریسز د شیډډ سیکشن چې په خپله همدغه شیډډ سیکشن دی دې په شاوخوا باندې وایي تاسو اوریج نارمل او اوریج شیر لاسته راوړئ چې تیتا باید د 0 او 90 درجې په منځ کې اوسیږي او دا تیتا چې دا د هارزنټل سره د دې جهت په شاوخوا باندې رامنځته شوي وي. لومړی متحد څخه باید موږ تاسو د دې د فری باډي ډیاګرام د دې قاطع د برخې رسم کړو لکه څنګه چې دلته موږ رسم کړی دی په دې ډول سره. کله چې موږ هلته قطعه واخلو دا په دې ډول سره منځته راشي، یعنې دا شکل به ځان ته غوره کړي چې په خپله خطه موږ دلته واخلو نو دا به په دې ډول سره یو شکل ځان ته غوره کوي. راځو جزئیات نور ورته لیکو، د دې خپل جزئیات یې لکه فرض مثال دلته موږ سره د پی قوه وجود لري، د پی قوه هم دا موږ سره د پی قوه شي، دلته به دا هم موږ سره د پی قوه شي. دا چون عمود دی دا موږ سره نارمل شي او دا موږ سره شیر دی چون قطع کوونکی دی. دلته له موږ سره د تیتا زاویه وجود لري، دا له موږ سره اچ دی او دا له موږ سره بي دی چې ای بي بیا مساوي شي له څو سره اچ ضربې یعنې مساحت سره. دې ته که چیرې موږ ووایو ای زبر نو که چیرې زه اوس دلته ساین ترې نه ونیسم لومړی به د دې مساحت لاسته راوړم. د مساحت دپاره که چیرې زه راشم د دې مساحت ترې نه نیسم چون طول ضرب عرض دی ارتفاع ضرب قاعده دی نو مساحت لاسته راځي. نو مساحت بیا څنګه شي ساین که چیرې ترې نه ونیسم ساین د تیتا مساوي شي له څو سره ای زبر اچ ضرب بي اچ ضرب بي تقسیم پر وتر باندې وتر یې دلته څو دی ای زبر دی که نه په دې ځای کې موږ وایو سمه ده چون دا ټول موږ سره ای زبر دی تقسیم پر ای زبر باندې ای زبر به مساوي شي له څو سره ای ضرب بي ته موږ تاسو ای ویلې وه که نه بره چون مساحت دی او دې ته موږ تاسو اچ زبر ویلې دا وتر دی نو ای تقسیم پر ساین د تیتا باندې دې ډول سره. اوس به راشو موږ تاسو به دلته دا زاویه ورته معلومه کړو. که چیرې دلته ورته وګورو دا زاویه دلته افق سره جوړ شوې دلته موږ تاسو سره دا زاویه په دې ځای کې منځته راځي تیتا به دلته شي. اوس که چیرې موږ د دې نه ساین ونیسو چون دا نارمل 4 دی دا به موږ سره نارمل شي دا وي دی دا به موږ سره وي شي په دې ډول سره. اوس که چیرې زه نارمل ترې نه ونیسم نارمل 4 دپاره نو موږ تاسو بیا دلته څه شی نیسو ترې نه که چیرې زه ساین ترې نه ونیسم ساین تیتا دا به مساوي شي له څو سره ضرب مقابل n تقسیم پر پی وتر پی دی که نه نو n به مساوي شي له څو سره پی ضرب ساین د تیتا سره. چیرې اوس زه کوساین ترې نه ونیسم کوساین د تیتا به مساوي شي له څو سره ضرب مجاور وي تقسیم پر پی باندې نو وي به مساوي شي له څو سره پی ضرب کوساین د تیتا سره. اوس که چیرې موږ راشو دلته سیګما موږ تاسو وګورو د سیګما موږ تاسو سره دلته څه شی شي ان پر وي ای زبر دی که نه ان پر ای زبر په خپله په همدې باندې دلته که چیرې موږ وګورو ان پر ای زبر نو سیګما به مساوي شي له څو سره
یعنې پر ای زبر باندې چې په خپله بیا دا ای وی جي دی له موږ سره ښه سیګما ای وی جي یعنې اوریج دپاره ښه ان موږ سره څونه دی پی ضرب ساین تیتا پر ای زبر باندې ای زبر موږ سره څونه دی ای پر ساین تیتا باندې نو دا چې اخر کې موږ محاسبه کوو پی پر ای ضرب ساین برابر ده تیتا سره دا شله موږ سره د دې اوریج نارمل سټریس او اوس راځو ټاو ای وی جي ته هغه به موږ سره مساوي شي له څو سره دلته که چېرې ورته وګورو وي تقسیم پر ای زبر باندې راځي که نه نو وي تقسیم پر ای زبر باندې وي له موږ سره څونه دی لاس ته مو راوړی دی پي ضرب کوساین د تیتا تقسیم پر ای زبر باندې ای زبر له موږ سره ای پر ساین تیتا سره دا چې محاسبه کړو پي پر ای ضرب ساین تیتا ضرب کوساین تیتا شله دې شله له موږ سره د دې شیر average شیر سټریس شله دا به د 1 او 3 مثال حل راځو بل مثال ته نو 1 او 4 مثال ته راځو په دې مثال کې ویلي دی که چیرې د دې بلاک د دې ضخامت 0.5 اوسیږي او په دې باندې دا سټریس چې دی یعنی مختلف سټریس دی مطلب دا دی چې دغه د سټریس ویشنه دا په مختلف لوډونو باندې دلته وارد شوی اوسیږي تاسو باید د اف قوه په لاس باندې راوړئ چې په دې باندې اپلای شوی دی او ترڅنګ دا د ډي فاصل لاسته راوړئ نو د دې مثال د حل کولو لپاره به موږ مجبوره یو چې دا لوډ چې دی منځته راغلی ډسټریبیوشن لوډ منځته راغلی دی نو دا موږ په یو مثلث او یو مستطیل باندې تقسیموو تر څو دا موږ کانسنټریټډ لوډ ته واړو لومړی به لاړ شو زه به دا په یو مستطیل او یو مثلث باندې تجزیه کړم لکه په دې ډول سره هغې نه وروسته به لاړ شو دلته موږ دا یو په کانسنټریټډ لوډ باندې به هم د دغه واړو مثلث واړو او هم پې مستطیل دلته لکه په دې ډول سره شي دا موږ د مثلث لپاره استفاده کوو دا به هم د مستطیل لپاره راشو نو دې ته به هم لږ دې ډول سره دې ته هم په دې ډول سره کوو سمه ده اوس به راشو دې دپاره دا کانسنټریټ ته واړو نو لومړی به لاړ شم د مثلث دپاره 1/2 ضرب موږ سره دا هم 0 راځي که نه چون دلته ارتفاع څونه د دې ځای نه تر دې ځای پورې 0 دی که نه 1/2 ضرب 0 ضرب د دې 0 خو موږ سره دا شو که نه ضرب ضخامت دې څونه ولو 1/2 ضرب 0 ضرب لومړی به د دې دا قاعده مات ورکړو ضرب 1.5 1.5 ضرب د دې دغه څونه ضخامت څونه دی 0.5 دی که نه نو 0.5 به دا شي دا به تقریبا لاسته راشي چې ټول محاسبه کړو 0.5 چون دلته هم موږ سره دا هم تقریبا څه شی لاسته راځي دا به ټول موږ سره چې قوه دی
کیلو فاونډ به لاس ته راشي که نه، او تر څنګ یې چون دا کې ایس آی دی، کې ایس آی بیا دا موږ او تاسو سره انچ راځي، دا هم انچ را سره راځي، او دا موږ سره کیلو فاونډ پر انچ مربع راځي، دا انچ مربع د انچ مربع سره خلاص شي، نو دا پاتې شي څه شی، کیلو فاونډ به پاتې شي. ښه دا د مثلث لپاره له موږ سره کانسنټریټډ لوډ د دې څونه شو 2.5. اوس به راشو د مستطیل لپاره به یې لاسته راوړو. نو مستطیل لپاره موږ به تاسو ویلو چې شل ضربې د دې اوږدوالی څونه دی 1.5 ضربې ضخامت یې څونه دی 0.5. دا چې ټول محاسبه کړو نو څونه به راسته راشي 15 کیلو پاونډ سره LV. دا موږ سره څه شته وخته کانسنټریټډ لوډ ته لومړی موږ واړو. ښه اوس به راشو د دې دپاره دوه محورات په نظر کې نیسو. که چیرې دوه محورات موږ په نظر کې وتو نو دا موږ او تاسو سره کار اسانوي. لکه فرض مثال زه دې ته وایم د وای محور او دې ته به زه د ایکس محور وایم. دې ته فرض مثال زه د 0 نقطه وایم، یعنې 0 موږ سره به دا فرض شي، صحیح دی، یا د او نقطه ورته وایم، هېڅ مشکل نشته، هر څه چې تاسو ورته وایي. دا به زه پاک کړم او د دې ځای نه چې موږ دا لاسته راوړی دی دا به هم ترېنه پاک کړو. ټول 2.5 د دې دی، 15 یې هم د مستطیل لپاره. ښه 2.5 KLB او دا هم 15 KLB شو. خرابه شم. اوس به زه لومړی که چیرې زه د اف وای محاسبه کوم دا به اسانه شي راته، چې دا له موږ سره اف وای دی، دا محور له موږ سره څه شو وای شو، دا له موږ سره د ایکس محور شو. نو راځم لومړی سمیشن د اف وای محاسبه کوم. سمیشن د اف وای مساوي له 0 سره چیرې وګورو هلته موږ سره فقط منفي اف لاسته راځي، نو منفي اف لاندې موږ بره موږ تاسو مثبت ونیسو، نو منفي اف مثبت دلته یو 2.5 دی بل 15 دی را سره، چون بره عمل در سره کړی که نه، نو مثبت 2.5 او مثبت 15 دا مساوي شي له څو سره 0 سره. ښه دا دواړه به ونیم شي، دا اخواته چې واړم منفي منفي به د منفي سره خلاص شي، نو اف به لاسته راشي څونه، اف به لاسته راشي 2.5 سره. البته KLB په دې ډول سره، یعنې ونیم موږ او تاسو سره د اف به لاسته راغلو. اوس که چیرې زه راشم سمیشن مومنټ ونیسم دلته د او نقطې ته، سمیشن د MAO مساوي له 0 سره. لومړی که چیرې وګورم دلته ورته دا فاصله به له موږ سره څونه شي د دې ځای نه تر دې ځای پورې، دا به تقریبا لاسته راشي، چون ټول 1.5 دی نو 1.5 منفي ډي به راشي که نه، ده دا کلیک سره نو 1.5 منفي ډي به لاسته راشي دې ډول سره. نو لومړی به لاړ شو دې خواته، اخواته به زه منفي دوران ورته ورکوم،
چون اف موږ او تاسو سره مثبت دوران ترسره کوي، نو اف ضربې 1.5 منفي ډي، اف ضربې 1.5 اف ضربې 1.5 منفي ډي. راځو بیا ښه دلته که چیرې ورته وګورو مستطیل دی، مثلث به موږ تاسو حساب 0.5 ضربې 1/3 ضربې 1.5 نو 0.5 البته منفي 0.5 ضربې 1/3 د دې ځای نه تر دې ځایه پورې 1/3 دی که نه، ضرب 1.5 ضرب 1/3 ضربې 1.5 ټول دی. البته هغه منفي شو. ښه دا موږ تاسو سره 15 ضربې د مستطیل موږ تاسو چې دغه محاسبه کوو نو څونه په لاس راشي؟ 15 ضربې د دې ټول څونه دی؟ 1.5 د دې ثقل مرکز بیا h/2 دی که نه، موږ تاسو سره ټول منفي 15 دلته به لاندې ولیکو ضربې h ټول 1.5 دی ضربې 2 تقسیم پر 2 باندې څه په دې ډول سره. البته دا هم منفي دی، بره مې لیکلی دی. نو د اف پر ځای باندې خپل قیمت ورته لیکو چې اف قیمت موږ څونه لاسته راوړو هلته 22.5 مو لاسته راوړو که نه 2.5 و زما په خیال ښه دلته زما په خیال موږ څه غلطي کړې ده، دا دواړه مثبت دي که نه، دا چې مثبت شي نو دا موږ او تاسو سره جمع کوو به دا دواړه چې زه سره جمع کړم ماشین حساب 15 جمع 2.5 دا به څونه لاسته راشي 15 جمع 15 جمع دغه 15 شل جمع 2.5 22.5 KLB په دې ډول سره. خو اوس که راشم زه د اف پر ځای باندې خپل قیمت ورته وضع کړم 22.5 نو که چیرې زه وروستی قیمت بیا د ډي ولیکم ټول محاسبه کړم یو ځای نو 15 ضرب 1.5 22.5 ضرب 1.5 منفي 22.5 ضرب ډي او دا چې ټول محاسبه کړم تر دې ځای پورې ښه وراشم دا به ټول محاسبه کړو دا تقسیم پر 22.5 چون ډي موږ ته تنها پاتې شي نو قیمت به وروستی لاس راشي 0.83 انچ دا یې شوله موږ سره د ډي فاصله برای چې لمونږ د ډي فاصله غوښتې وله د ډي فاصله شوله او 2.5 د اف قوه شوله خو دا له موږ سره د اف یو او پی یو او 4 مثال حل ښه راځو اف یو 15 او اف یو 16 مثال ته لومړی به لاړ شو اف یو 15 مثال ته ډېر ښه مثال دی وایي که چیرې مواد په دې بلاک کې د فیل کېدو په حالت کې اوسیږي او د دې اوریج نارمل سټریس هغه 120 پی اس آی اوسیږي تاسو وایي دلته د پی تر ټولو زیات عمودي لوډ په هغه صورت کې محاسبه کړئ چې دا بلاک وکولی شي تر څو دا پر مخ باندې یوځي یعنې دلته به دا پی به دونه محاسبه کوئ تر څو دا بلاک وکولی شي چې دا سپورټ کړلی شي نو د
دې مثال د حل کولو لپاره چې ډېر اسانه سوال دی لومړی موږ ته د دې مساحت ضروري دی د مساحت دپاره موږ دا په دوو برخو باندې ویشو البته په دریو برخو باندې باید تقسیم کړو چې اسانه شي موږ ته کار لومړی به وګورو چې دلته یو دې ځای نه تر دې ځای پورې دا په یو مستطیل باندې ویشو دې ځای نه تر دې ځای پورې دا په بل مستطیل باندې ویشو یو دوه او درې مستطیل یې موږ ته لاسته راکړلو د لومړي مستطیل دپاره چې دا دی طول ضرب عرض طول یې څونه دی 14 دی نو را به شو لومړی ای به مساوي شي 14 ضرب عرض یې څونه دی یو دی که نه یو جمع د دوهم دپاره چون دلته 12 دی یو دلته دی یو دلته دی دا ټول 12 دی که نه د دې مستطیل دپاره نو 12 ضرب عرض یې څونه دی 4 جمع د دې درېیم مستطیل دپاره چې دا دی نو 14 ضرب یو نو ای به مساوي شي له څو سره دا به څونه شي 8 جمع 14 2 شپېته جمع 14 شپږ اویا موږ سره څه شی دی انچ برابر به راشي که نه په دې ډول سره نو ډېر اسانه سوال دی اوس به راشو چون هلته یې موږ ته دغه یې هم راته راکړی اورج نارمل سټرس یې هم لاسته راکړی دی چې هغه څونه دی ای وي جي سیګما ای وي جي 100 پی اس آی نو موږ وایو چې اورج سیګما اورج به مساوي شي له څو سره پی تقسیم پر ای باندې نو 100 به مساوي شي 100 پی اس آی دا مساوي کېږي له څو سره پی تقسیم پر شپږ اویا باندې نو پی به موږ ته لاسته راشي ښه دا چې ټول محاسبه کړم نو تقریبا شپږ اویا ضرب 100 9100 البته دلته له موږ سره څه شی دی پی اس آی دی او یعنی او دلته له موږ سره څه شی دی دا به موږ سره انچ برابر شي دا هغه به موږ سره چون د دې واحد بیا له موږ سره راځي 100 واحد موږ سره راځي ال بي پر انچ مربع او د دې هم انچ مربع دی نو انچ مربع چې طرفین وستنه کړو دا به د دې سره لاړ شي تقریبا ال بي به لاسته راشي نو دا له موږ سره تر ټولو زیاترینه دغه چې د پی لوډ چې دلته دا بلاک کولی شي تر څو پورې دا سپورټ کړلی شي ښه دی د لومړي مثال حل و اوس راځو د دې دوهم مثال حل ته مساحت مو تیار لاسته راوړو مساحت له موږ سره څونه دوهم مثال کې له موږ سره مساحت پکارېږي نو مساحت مو تیار لاسته راوړی و د دې چې مساحت تقریبا شپږ اویا انچ مربع نو په دې کې موږ ته ویلي دي وایي که چیرې شپږ کیپسه قوې وایي د دې بلاک په مرکز باندې عمل کړی اوسیږي تاسو اورج نارمل سټریس د دې محاسبه کې دا خو ډېر اسانه سوال دی پی هم راته راکړی دی چې هغه څونه دی شپږ کیپسه دی نو موږ ته ویلي چې اورج نارمل سټریس یې لاسته راوړی نو تیار موږ پوهېږو چې پی شپږ تقسیم پر شپږ اویا دلته کیپس دی او دلته هم انچ برابر دی نو دا چې موږ محاسبه کړو شپږ تقسیم پر شپږ اویا لاسته به راشي 0.08
کیپ 0 انچ برابر کې اس آی سره د ولمو سره اوریج نارمل سټریس لاس سره شي د دې مثال ښه دا و د سټریس په برخه کې د پرابلمو مثالونه حل انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به هم که چیرې مو کولی شو یو څو مثالونه به حل کړو او پر مخ باندې به همدغسې ځو تر څو بل موضوع موږ شروع